السلام علیکم ورحمت الله. محترم ستنه کړې ده چې یو ملګری مو دی پر ډېر بدفعلي مې ولیدی، واده هم لري، یو نیم کال کېږي چې دلته له موږ سره مسافر دی. له حیوان سره بدفعلي کوي، له وزې سره. نو دا اراده د دې مې وکوله چې مړه کړمه، ویې وژنم دا سړی. خو بیا مو تر تاسو پرېښود چې تاسو کوم مشوره راکوئ. محترمه، مرګ یې نه دی درته روا، خو دا یو نصیحت مې ورته وکړ چې کور دې خراب شو، خو واده والا هم یې او ته دا بدفعلي کوې. دی وایي دا یو نیم کال کېږي بس دغه کیسه ده. محترمه، دغه بیان په ده باندې واوره. ابوهریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي هغه څوک چې د حیوان سره بدفعلي کوي دا سهار ماښام د الله په غضب کې دی، الله ځینې ناراضه دی. له یو چا څخه چې الله ناراضه سي هغه به پر ایمان نسي تللی، بې ایمانه به تر دنیا ځي. او دغه رنګه د ابوهریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ملعون دی من هغه څوک چې راتګ وکړي و بهایمو لره، حیواناتو لره. اوس په سزا کې اختلاف دی. بعضې مذاهب دی چې وایي که واده والا و په ډبرو دې مړ سي، که غیر واده والا و بله سزا یې ده. خو زموږ مذهب دا دی چې هغه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي مرګ یې نه دی روا، حد نسته، خو تعذیر دې ورکول سي، یعنې ودې وویل سي که د عمل ته بیا راوګرځېدی. خو بعضې علما کرام بیا فرمایي وایي که دا عمل همیشه کوونې پرېښود بیا دې نو قاضي و حکیم دې ووژنې دا سړی. نو تا ته مرګ په هېڅ صورت کې نه ده روا. محترمه، ده ته توبه وکړه، د الله څخه وبېرېږه، بې غیرته ورته وه، شرم حیا نه لرې ورته وه. ولاړ شه، مسافري پرېږده، کور ته ولاړ شه، واده هم لرې، ته بیا په حیواناتو باندې اخته یې. دا څونه بدبختي ده. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 21 مبحث الوطی جلد نمبر 440. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.